د پښتون ژغورنې غورځنګ څنګه رامنځته شو؟ لاندې معلومات په نننۍ چمتو شوې ویډیو کې. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. په 2010 کال کې په سویلي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد پاکستانی پوځ عملیات پیل کړل. د سیمې خلک مجبور شول چې له وزیرستان نه د پاکستان نورو برخو ته هجرت وکړي. ډیری خلکو یې کراچۍ، ډیری اسماعیل خان او پېښور ته کډې وکړې. دغو سیمو کې دوی دوو لویو ستونزو سره مخ وه. یو یې دا و چې نوي ځایونو کې کورونه پیدا کول او دویم د حکومت له طرفه مشکلات وه چې په نوم وزیرستاني ته د شک په سترګه کتل. اکثره خلک چې د تحریک طالبان سره اړیکه نه درلوده بندیان شول او په کلونو ورک شول یا د پولیسو په لاس ووژل شول. د نورو ډیرو خلکو غوندې یوه بیلګه یې په 2013 کال کې د جنورۍ په 14 د نقیب الله محسود مرګ و چې په پایله کې PTM یا پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم تحریک رامنځته شو. دا غورځنګ چې پخوا د محسود تحفظ مومنت یا MTM په نوم بلل کېده او بنسټګر یې منظور احمد پښتین و چې د نقیب محسود د مرګ نه وروسته په اسلام آباد کې پرلط وکړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم راڅرګند شو. د اسلام آباد په پرلط کې PTM دولت ته خپلې 15 غوښتنې وړاندې کړې. د وزیرستان څخه پوځي پوستې ختمول یا هلته د ځایي خلکو سره خپل چلند ښه کول. هغه بې درکه خلک چې په زندانونو کې پرته له کوم عدالت او محکمې پراته دي محکمې ته وړاندې کول. وزیرستان څخه د ځمکنیو ماینونو تصفیه کول. پرته له عدالت او محکمې چې کوم خلک وژل شوي د هغوی انصاف ورکولو لپاره د یو آزاد کمیسیون جوړول. د پښتنو په سیمو کې د جنگ له وجې کوم مکتبونه، روغتونونه، دوکانونه او مارکیټونه نړېدلي د هغوی بیا رغول. وروسته حالاتو دا ښکاره کړه چې د اسلام آباد پرلط یوازې احساساتي پرلط نه و بلکې ډیر ژور اثر یې وکړ او پښتنو ته یې هغه څه ورکړل چې نورو ملتپالو ګوندونو لکه عوامي نیشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په ډیر وخت کې د دوی لپاره ونه کړل. نه صرف په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې د دوی په حق کې غږ پورته شو. د پاکستان په لویو ښارونو کې پراخ احتجاجونه او پرلطونه وکړل. نتیجه یې له زندانونو څخه بې درکه خلک راخلاص یا عدالت ته وړاندې شول. په وزیرستان او نورو سیمو کې د فوج څخه د خلکو ویره کمه شوه او پوځ هم ورسره خپل چلند نرم کړ. که حقیقت ووایو پښتون ژغورنې غورځنګ د مظلومو د حق غوښتنې غورځنګ په حیث وپېژندل شو او د منظور پښتین سره خولۍ د مظلومو د حق غوښتنې د یو سمبول په توګه وپېژندل شوه. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.